چې موږ په دا احتجاجي مظاهره کې ناست یو سی ټي ډي هغه د ناسته ده زما او د نور باچا او د زبیر شاه ګرفتاري به وس کوي آیا دا پوج نه دي راستولي ستا په لاس کې دي چې ته موږ بچاو کې موږ دا نه وایي چې ته موږ بچاو که موږ د دې څه نه بیریږو نه موږ د دې څه بیریږو دوی د ځای راوښیي موږ هلته ورځو تاریخ معلوم دی چې زموږ پلار او نیکه د دې وطن د دې قام دپاره څونه قربانۍ ورکړې دي زموږ پلار او نیکه هغه نه ولو چې په 2 روپۍ به خرڅېدی و پوشتو به چوکاوېدی د 19 کاله مخکې زموږ جایداد اعلان شوی دی د 10 کاله مخکې مې پلار او نیکه په دغه پورشډولو دا کې چیلونه وړي دي نن هم به دې ته موږ تیار یو خو خیبر کې چې څوک زموږ چې کوم ملګري شهیدان سوي وو د هغه ته د عقیدت ګلونه او په ارنایو په دوکۍ کې چې 21 مزدوران شهیدان سوي دي هغه ته د عقیدت ګلونه او د ایران پر بارډر باندې زموږ افغانان ورونه چې 2.5-300 کسان په ډېر ویشانه طریقه باندې شهیدان کړل او هغه ته د عقیدت ګلونه زما تقریر با پر یو شعر شروع کم ویمها بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتا ہے تو چرچا نہیں ہوتا عزیزانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په 11 اکتوبر په خیبر په جرګه کې چې کومې پرېکړې سوي وې دا احتجاجي جلسه د هغه په لړ کې ده او په دې کې خاص کر د چمن کم ورونه په چمن کې چې کوم ظلم روان دی پر 21 اکتوبر په تیر کال پر 21 اکتوبر باندې د چمن پر لټ کښېنستلی و دا خبره شه په غور واورئ پر 21 اکتوبر په تیر کال دا پر لټ کښېنستلی و نن 29 اکتوبر دی یو کال یې پوره سولو او چا د دې پښتنو ډاره نه ده اورېدلې دا هغه ریاست دی موږ چې کوم ځای ناست یو زموږ کوم وروڼه چې اوس راووتلو موږ خو د قدر په سترګه هر چا ته ګورو سیاسي ګوندونه هر چا ته د قدر په سترګه ګوري هر سیاسي ګوند ته او هر مشر ته خو زما په نظر کې دا یو قبرستان دی د قبرستان نه تمه ساتنګ د مړو څخه تمه ساتنګ دا بالکل ناممکنه ده او دا کېدای نشي چې موږ د مړو څخه تمه وساتو عزیزانو دلته د اسمبلۍ یو ممبر چې ډېر شریف سړی دی هغه یو خبره وکړه چې زموږ پر فورسیزو ته الزام لګوئ زموږ فورسیز دا رقم نه دی زه به یو څه مثالونه ورکړم اوله خبره دا ده چې دا پاکستان جوړ شوی دی آیا پاکستان مخکې جوړ شوی دی که پوج مخکې راغلی دی آیا په دې ملک کې د پوج بغیر اسمبلۍ دننه جوړه شوې ده آیا په دې ملک کې د پوج بغیر دننه وزیر اعظم راغلی دی آیا په دې ملک کې چې په سیاسي پارټیانو کم بندیز لګېدلی دی د پوج بغیر شوی دی آیا چې نن تا پر پی ټي ایم کم از کم 3 کسان موږ دلي یو چې زه یم نور باچا دی زبیر شاه آغا دی پور شډول کې او په خیبر پښتونخوا کې 1500 او 2000 کسان په پور شډول کې اچولي دي ډېرې ګرفتاره کړي دي آیا دا د پوج بغیر تی کولی شي آیا دا چې د پوج بغیر یو ترانسفر کولی شي آیا دا چیف سکریټري د پوج بغیر یو کار کولی شي آیا دا مفتي سرفراز صاحب چې ناست دی د پوج بغیر یو کار کولی شي آیا دی پوج نه دی راوستلی آیا برایي چې دا کم بل پاسو چې دا د خلکو د عدلیه چې د کم دشمني والا دا د پوج بغیر چا کولی شوله آیا تا چې کم خلک اوغوا کړي ولو دا د پوج بغیر چا کړې ده آیا په ارنایي کې چې کومه بته اخیستل کېږي دا پوج نه اخلي آیا کم خلک چې ټارګټ کېږي
دا فوج ته نه دی معلوم او فوج یې نه کوي آیا چې دلته کوم افغا ده دا فوج نه کوي آیا چې دلته کوم بندیز دی پر معاشي قتل عام دی پر بلوچو پر پښتو په دې کې د فوج لاس نه دی دا ګرځي چې درته وایم دا در ساره پورې د دې یو داستان دی بیا هم دوی د پردې و شاته دي دا رقم شریف خلک د پردې و مخ ته کښېنولي دي چې تاله راشي چې دی درته وایي چې یا ستا فورسز دا دغه نه کوي زه د ده څه دا سوال کوم چې موږ په دا احتجاجي مظاهره کې ناست یو سی ټي ډي هغه د ناسته ده زما او د نور باچا او د زبیر شاه ګرفتاري به اوس کوي آیا دا فوج نه دي راستولي ستا په لاس کې دي چې ته موږ بچاو کې موږ دا نه وایي چې ته موږ بچاو که موږ د دې څه نه بیریږو نه موږ د دې څه بیریږو دوی د ځای راوښیي موږ هلته ورځو تاریخ معلوم دی چې زموږ پلارو نیکه د دې وطن د دې قام دپاره څومره قربانۍ ورکړې دي زموږ پلارو نیکه هغه نه ولو چې په 2 روپۍ به خرڅېدی و پوښتو به چوکاوېدی د 19 کاله مخکې هم زموږ جایداد اعلان سوی دی د 10 کاله مخکې مې پلارو نیکه په دغه پورشډولو دا کې چیلونه وړي دي نن هم دې ته موږ تیار یو خو خبره دا شی ده چې دا ستا کوم عمل چې کېږي دا ګرده فوج چې ته نن زما قاتلان نسې نیولی ته نن پر چمن باندې پاسپورټ نسې ختم کولی ته نن د دنیا نن هغه کار نسې کولی دا ګرده د فوج دی چې ته زما قاتل نسې نیولی ډایرکټ ته زما قاتل دی ډایرکټ دا فوج زما قاتل دی صفا به سره وایو د غاښ لاندې به نه سره کوو نه به یو خواته ځو نه به بلې خواته ځو باقاعده د کولې دا خلک باقاعده د دې رایلټي اخلي چې ته زما چوکیداري کوې زه تا ته تنخوا درکوم زه تا ته تنخوا د څه شي په درکوم چې ته زما د کور حفاظت نسې کولی یا دا دغه یې لکه خو خبره ته دا ده پرون هم زموږ دوی پلارو نیکه په دې باندې جیل و جدوجهد کړی ولو چې د انګریز غلامي یې نه منله نن هم د دې فوج د دې پسې غلامي نه منو د موږ دوی چې دي خپل ملازمین بولو دی ځان خپل اکا بولي موږ ته یې اکا نه بولو نه موږ د غلامان یو ډېره مهرباني